د دنیا ټولې بدبختۍ، بدرنګۍ، بدمرغۍ، نفرتونه، جنګونه دا د تعلیم یافته خلکو له وجې دي. 90% د پښتنو ته خپل خواهشات، خپلې غوښتنې ګناه ښودل سوي دي. په پښتنو دا منل سوي دي چې په تاسې باندې کومې ستونزې، کوم مشکلات راغلي دي، دا عذاب الهي دی، ستاسې عملونه نه دي ښه. د ټولو دنیا 99% انساني آبادي د انسانانو د جوړ کړي نظریاتو او قوانینو لاندې ژوند کوي. همداسې تعلیم یافته خلکو د خپلو نظریاتو عملي کولو لپاره، د خپل جوړ کړي قوانینو عملي کولو لپاره اټم بم جوړ کړی، بم یې جوړ کړی، بارود یې جوړ کړی، ټوپک یې جوړ کړی. که څوک د دوی د نظریاتو او قوانینو سرغړونه کوي، هغه له سخت سزا سره مخامخ کیږي. پښتنو ته خپل فکر او خپل خیال ګناه ښکارېږي او دوی دا یقین لري، د دوی دا ایمان دی چې د بل فکر، د بل په خیال باندې ژوند کول دا ثواب دی. همداسې پښتون له خپل کوره رانیولې په کلي کې له ورور سره، له ښځې سره، له هر چا سره په خپل فکر نه د بل په فکر ژوند کوي. پښتون خپله لار نه لري، د بل په لار روان دی او له دنیا سره د بل په لار ژوند کوي. په دنیا کې د جنګونو سبب دا تعلیم یافته انسان دی. د یو تعلیم یافته سړي دا خواهش دی چې ټوله دنیا د ده تابع سي، د نظریې لاندې ژوند وکړي. او یو تعلیم یافته سړی، هوښیار سړی د هر سړي په مزغو کې د هغه فکر وژني، د هغه غوښتنې وژني، د هغه ضرورتونه وژني او دا ورته ثابتوي چې په تا باندې کوم مشکلات، ستونزې راغلي، کومې بدبختي راغلي، دا عذاب الهي دی. او ټولو پښتنو دا خبره منلې هم ده. ولې چې پښتانه خپل دماغ نه استعمالوي. پښتنو لکه قرآن پاک چې په 40 جامو کې پیچلی او بیا یې تړلی، پښتنو خپل مغزو ته 40 دانې لوتي کڅوړې راغوستې دي، ټینګ یې تړلي دي، سالم یې ساتلی دي او دغه دماغ دغسې بغیر استعماله له ځان سره و قبر ته یوسي. د دنیا ټول انسانان برابر دي، ټول پښتانه برابر دي. د نسل په اعتبار باندې موږ د آدم علیه السلام اولاده یو. نو ټولو پښتنو ته خواست کوم چې پښتنو ورونو خپل دماغونه استعمال کړي، له خپله فکره کار واخلي، خپل عقل استعمال کړي. دا داسې سالم قبر ته وړل دا هم ګناه ده. خپل دماغ نه استعمالول دا هم ګناه ده. تاسو چې کله خپل ستونزې حلوئ، له خپل دماغ هم کار اخلئ. په کور کې چې ژوند کوئ، له خپلو مغزو هم کار اخلئ. پښتانه تاسو وینئ چې ټول چوپ پاته دي. ولې دوی خپل دماغ نه دی استعمال کړی؟ له دوی سره آیډیا نشته، د ژوند تېرولو طریقه نشته. پښتانه ځوانان، اکثریت پښتانه په هر مجلس کې، په هر غونډه کې چوپ پاته وي، خبرې نه کوي. ولې خبرې یې زده نه دي. او که چیرې یو پښتون، یو ځوان خبره کوي او هغه خبره د پښتنو په ولس، په ټولنه کې چې کوم نظریات دي د هغو مخالف وي، بیا ټول پښتانه پسې خاندي چې دا خر دی، دا بیوقوفه دی، څنګه ناوله د خبره یې وکړه. ولې پښتون قام خو ټول غلام دی، ټول د نورو په نظریاتو باندې، د نورو په فکر باندې ژوند کوي او دوی ته د خپل فکر ګناه ښودل سوی دی.